أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. کله چې د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون په منځ کې دغه مکالمه دغه خبرې اترې وشوې او په ډېرو خبرو کې فرعون هغه لا جواب شو. په اخره کې فرعون هغه دمکی ورکول شروع کړو ځکه ظالم او زورور خو موسی علیه السلام چې کله دته مطالبه د دلایل وکړه او دا ورته وویل چې خپل دلایل یعنی معجزې هغه پیش کړه، نو حضرت موسی علیه السلام دغه معجزې پیش کړې چې خپل همسا هغه ارتا وکړه، د هغې نه مار جوړ شو لویه اجدها، او دویم خپل لاس چې کله پترخ کې دننه کو او راوی وستو نو هغه تک سپین هغه ښکارېد. چې دغه معجزې حضرت موسی علیه السلام ښکاره کړې نو دغه جواب هم د فرعون سره بل نو بغیر د دینه چې د خپل کم غټان کسان چې د حکومت او د دنه چار چاپیره هغه را جمع شي او هغه ته وی ان هذا لساحر علیم، یقینا د خامخا جادوګر پوهه دا خو یو پوهه ماهر جادوګر دی چې داسې طریقې هغه د زده کړي او بیا دې خلقو له یو دوکه ورکوله. نو اولی د حکومت چې کما عمله وه چې هغو په دغه زیګونو کې په غټو عهدو باندې فایز هغو ته اول وی یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، چې دا لوی ساحر دی نو دی بیا ولې داسې خبرې کوي؟ نو د جواب ورکو چې ردی د پاره چې دی غواړي چې وباسي ستاسو ردی ملک او د دې ځمکې نه بسحره په خپل جادو سره، یعنی ستاسو دا عهدې د ختمول غواړي، ستاسو دا منصب دا ختمول غواړي. نو ستاسو په خپل فیصله وکړئ فماذا تأمرون، تاسو څه مشوره کوئ چې ردی سړي سره وسی چلو؟ نو دی عملی ورته وی ارجه واخاه، مهلت ورکدتا او رور ددتا یعنی حضرت هارون علیه السلام، وبعث فی المدائن حاشرین، اولیگا پخارونو کی حاشرین را جمع کونو خلق ولیگا چه هغا پخارونو کی وگرزی او خلق را جمع کی نو کم خلق مراد داسی خلق را جمع کی یأتوک بكل سحار علیم، چراولی تا هر غټ ساحر علیم ماهر پوها چې کم خپوهیږي په دې فن کې او کم په دې فن کې خماهرین دي نو هغه ساحران هغه را جمع. او دویم دا چې دو وګرځي دغه ماهر خلق دا هم را طلب کی چې بادشاہ تاسو غواړي او عام خلق ته هم اعلان او د دو خیال دا چې خامخا به مون غالب او زورور
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، جمع کړی شو ساحرات لميقات يوم معلوم، د وخت مقرر د ورځې معلومه ده. کما معلومه ورځ چې مقرر شي وا په هغه باندې هم مقرر وخت چې د ساخ وخت. وان يحشر الناس ضحى، چې د ساخ په وخت کې خلق راجمع شي. او دغه وخت د دې د پاره چې عام طور باندې دغه وخت عام او خاص خلق ټول را پاسېدل. دویم دا چې کم لري خلقی نو هغه به هم ځان را ورسي دغه ټیم چې جمع ډیره زیاته شي او ګڼه جوړ شي. نو دغه مقرره وخت او مقرره ټیم ته ساحران را جمع شو. وقيل للناس هل انتم مجتمعون، او اویل شو خلقتا آیا تاسو راجمع کون کی، یعنی خامخا تاسو راجمع شو. اول راجمع شي زکا لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. د دې د پاره چې مونږه تابعداري وکړو د ساحرانو، ان كانوا هم الغالبين، کچره دو زورور شي. نو مطلب دا چې مونږه راجمع شو نو ساحران به خامخا غالب راځي، زورور برازي. نو چې هغه زورور شي نو مونږ به د دو په دله او دا جمع زمون په ډیروالي سره نور هم مضبوط شي او ردو تایید به وکړي. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هر کله چې دنیادار خلکی نو د هغو مقصد هغه هم بیا دنیا، او ساحران دا خویی دنیادار مطلب پرست. نو دو په اول فرصت باندې فرعون ته وی أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، چې ته خو په مونږ باندې دا مقابله کې او مونږ د دې خپل فن او د دې مهارت اظهار کو، نو آیا زمونږ د پاره به د دې په مقابله کې څه بدلي؟ دویم دا کوم چرته زورور راشو، یعنی مونږ خو خامخا غالب برازو. ان كنا نحن الغالبين، او دایوي چې مونږ خامخا مونږ زورور یو، غالب خو به مونږ راځو. نو چې غالب راشو نو بیا بس یو خو اصل مزدوری ده چې هغه د دې فن په اظهار باندې ده. دویم د غلبي او د ګټي په صورت کې زمونږ د پاره به بیا څه انعامات. نو فرعون ورته وی قال نعم، فرعون وی چې آو ستاسو د پاره به بدله هم یي، وانکم اذا لمن المقربین، او یقینا تاسو به دغه وخت خامخا دا نزدې کړی شوي کسانو نه، یعنی زما د خاص مقرب خلقونه به تاسو خو به د محل خاص کسان یې. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. مخکې په سوره طه او په سوره اعراف کې تیر شوی چې کله دغه مخامخ کېدل دو وشو، نو فرعون هغه د خلق راتیز او برانګیخته کړو په دې باندې چې مقابله ته تیار شي.
نو دغه ساحرانو موسی علیه السلام ته وی چې القو اے موسی علیه السلام تاسو شروع وکړئ خپل همسا وکړئ. نو موسی علیہ السلام ردو په جواب کې وی قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون. موسی علیہ السلام ورته وی چې وګرځوي هغه څه چې تاسو ګرځون کیه، یعنی تاسو شروع وکړئ. نو دی ساحرانو خپل رسی او همساګانې دا غزاري فالقوا حبالهم وعصيهم وغرزولې دو رسی خپل او همساګانې خپل وقالوا او دوی بعزة فرعون قسم دې په عزت د فرعون انا لنحن الغالبون یقینا خامخامون زورور غلبه دا خو زمون مقدر د پدې کې څه شک نشته او موږ چې دومره په لوی تعداد باندې میدان ته راوتی دا موږ د بیلنې د پاره نه وروته دا یو کس په زمون نه وګټي دا الله پاک نه علاوه په بل چا باندې قسم خوړل دا شرک او کفر. لیکن دو په فرعون په عزت باندې قسم د دې وجې نه خوړو چې فرعون دو ته ډېر لوی عزت من ښکاري. نو چې دو خپلې همساګانې دا هر څه ارتاوي کړي نو په میدان کې هر طرف ته خوځېدل شروع او په زرګاو پوټا اوږده پړی او رسۍ دو ارتاوي کړي وي د هغې نه اجدهاګانې جوړې شي. نو چې کله موسی علیه السلام دغې حالت ته وکتو نو موسی علیه السلام هم فطري طور باندې د دشمن او زهریله شیز نه انسان یری. نو موسی علیه السلام هم ویرید چې داسې حالات جوړ شو. الله پاک حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل لا تخف یریږه بلکې ته وګرځوه د خپله همسا. نو فالقى موسی عصاه پس وګرځوله موسی علیه السلام همسا خپله فاذا هي تلقف ما یأفکون پس ناسا په هغې تیر کړو هغه څه چې دو د ځان نه جوړ کړي وو. نو مفسرین لیکي چې په دغه وخت کې چې کله دی موسی علیه السلام دی اجدها دی هر څه را تیر او بیا د دی فرعون دی په یو لوی تخت باندې ناسو چې هغه جواهرات دا پکې لګېدلي او ډېر دنګ زیږی او دغې تخت طرف ته دا اجدها دا برابر شو. نو دا فرعون د ډېرې یرې د وجې نه د تخت نه لاندې راتاو شو او خلق هم ټول چاپېره ګډ وډ شو پرې دیوالونو پورې یو ځای شو. نو ساحرانو چې دغه منظر ولیدو نو د هر فن ماهر خپل فن هغه بیا پیژني او په هغې کې صحیح او غلط هم پیژني. ساحران ډایرکټ پوه شو چې دا د انسان طاقت نه ځکه د سحر او د جادو په وجه باندې داسې طریقه کار نشي کېدی. خامخا چې دی اجدها دا دومره په زرګاو ماران وخوړي نو په کار ده چې ردی په دې خېټه کې غټوالی راغلی او دا بالکل په هغه خپل هیئت باندې و دا اجدها. نو هغه وی چې دا د انسان طاقت نه دی بلکې دا د ده نه شاته د بل یو ذات طاقت دی چې هغه موږ ته په نظر نه راځي. نو فالقي السحرة ساجدین وغورځولی شو ساحران سجده کوونکي یعنی ساحران په سجده باندې پرېوتو. قالوا او دوی آمنا برب العالمین من ایمان راوړی دی په رب د مخلوقاتو باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام. او چې کله دغه حالت جوړ شو نو
حضرت موسی علیہ السلام چې لاس کو خپل همسایه راوړو او واپس اقا همسایه نو فرعون هم لږ برابر شو او چې کله دې حالت ته وکتو چې په دومره لویه مقابله او د خار د ګډ ګډ نه خلک را جمع شوي دي هغه ولاړ دي او مونږ ذلیل او مغلوبه شو او ساحرانو ایمان راوړو نو د سره دا یاره پیدا شو چې داسې نو چې ټول خلک هغه ایمان راوړي او زما په مرګتیا کې هم څوک پاتې نشي نو په دغه ټیم کې د خو مکار او چالاک د مخکې نه هم نو د انتهایی سخت رټ قائم او اعلان وکړو د سختي سزا چې دو خدا کار وکړو خو چې نور څوک داسې جرأت ونه کړي او د ظلم هغه ډیر مشهور نو د ظلم د وجنه خلق هم یریدو نو د اعلان وکړو آمنتم له قبل ان اذن لكم ایا ایمان راوړو تاسو په د باندې مخکې د دینه چې اجازت کړی وي ما تاسو زما د اجازت نه مخکې تاسو ایمان راوړو او خلق ته بل یو دوکا هغه هم پیش کړ چې دوی چې دا ایمان راوړو دا ردی د وجنه نو چې د موسی علی السلام په حق دا دو یو کرتوت او یو دوکه د مخکې نه جوړه کړی او تاسو ته پته نشته زه په دې باندې پوهیم چې دا کم کس چې دوی نن مرګتیا وکړه په حقیقت کې دا د استاد دی دو هم دا سحر جادو ردنه زده کړ انه لکبیرکم الذی یقینا ده خامخا مشر تاسو هغه ده علمکم السحر چې خوولای دی تاسو ته سحر یعنی دا خو تاسو استاد دی تاسو زما سره داسې دوکه وکړه فلسوف تعلمون پس خامخا زرد چې تاسو به پوه شئ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف خامخا کټ بکم لاسونه استاسو او خپې استاسو من خلاف عدل بدل یعنی غس لاس دو خیخ با یا خیلاس دو غس اخفا داسې عدل بدل بدل لاسونه خپې کټ کما او یوازې دانو چې دسی به یو کټ کم بیا به یو پرېږدم ولا اصلبنکم اجمعین او پانسی بکم تاسو ټول مخکی سوره طه کې تیر شه ده ولا اصلبنکم فی جذوع النخل او تاسو بعد کجورو په هغه دنګو دنګو تنو کې پاغي کې به پانسی کوم ځوړن به پاتې کوم چې خلک تاسو ته ګوري او عبرت تنه او الته وسره دا هم چې تاسو ته پته ولګي ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقى تاسو ته دا هم پته ولګي چې کم یو په سزا او په عذاب کې ډیر سخت او کم یو سزا هغه همیشه ده نعوذ بالله چې زما سزا ډیره سخت ده او کده موسی علی السلام د الله پاک سزا ډیره سخت ده نو هغه ورته په جواب کې لا ضير انا الى ربنا منقلب هیڅ پروا نشته زموږ ته چې سکه هغه وخت زمون په دې سزاګانو باندې هیڅ پروا نشته زکا ان الى ربنا منقلبون یقینا مونږه ورګرزیدون کیو خپل رب انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايا یقینا مونږه تملرو چې بخنه به وکي مونږ ته رب زمون خطايانا د ګناهونو زمون ان كنا اول المؤمنين د دې وجنه چې مون اول مؤمنان یعنی څنګه چې معجزه مونږ ولیدا نو مونږ د ټولو نه اول ایمان یا دا چې په دغه قوم کې د ټولو نه اول ایمان راوړونکي هغه دغه ساحران چې په موسی علی السلام ایمان نو اول دا چې دو د فرعون نه دومره یریدو چې د فرعون د یری د وجنه به په محفل کې اشاره هم دغه د اجازت نه په غیر نشو لیکن ایمان دا دومره لوی دولت ده چې کله ایمان راوړو نو بیا د فرعون سره دو آمنه سامنے مقابله ته تیار او د فرعون د هیڅ سزا نه هم بیا نه د ایمان د غیرت ته وجه
الله پاک دې مونږ ته هم د ایمان دغه خوند او غیرت نصیب کړي مونږ د ایمان د خوند نه خبره شو د نوم نه خبردار او هغه د ایمان د خوند نه خبر شو په دغه قال فرعون اوي للملئ غټانو د قوم ته حوله چې چاپیرو ددنا ان هذا لساحر عليم یقینا د خامخا ساحر په ده يريد غواړي ان يخرجكم دا چې وباسي تاسو من ارضكم دزمک استاسنا بسحره فسحر خپل سرا فماذا تأمرون پس تاسو سمشوره کوي قالوا دوئ ارجه مهلت ورکدتا واخاه او رور ددتا وابعث اولیگا فی المدائن بخارونو کی حاشرین راجم کون کی یأتوکا رابولی تاتا بكل سحار هر غټ ساحر عليم خپوها فجمع السحرة فجمع كرشول ساحران لميقات وهم مقرر يوم معلوم دورز معلومتا وقيل او قويلشو للناس خلقتا هل انتم مجتمعون آیتاسو را جمع کون کی یعنی ضرور تاسو را جمع شو مطلب دا لعلنا دبی دپارا نتبع السحرتا چه مون تابداری وکو د ساحرانو ان كانوا هم الغالبين کچردو زور ورشی فلما پس هر کلا جاء السحرة چراغ ساحران قالوا دوئ لفرعون فرعون تا أئن لنا لأجرا آيوي بزمون دا پارا بدلا إن كنا نحن الغالبين كمون سور ورشو قال فرعون اوي نعم أو وإنكم أو يقينا تاسو إذن فدغ وخكي لمن المقربين خامخا دنزديك ليشون بيي قال لهم موسى ويدوت موسى عليه السلام ألقوا أغرثوي ما هغسا أنتم ملقون كتاسو غرزون كيي فألقوا حبالهم بس أغرزوا لدو رسيخ بلي وعصيهم أو همساقان اخبلي وقالوا أو دوئي بعزة فرعون قسم دي بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون يقنا خام زور وريو فألقى موسى عصاه بس أغرز ولا موسى عليه السلام همساخ فلا فإذا هي تلقف
پس ناسا پتیر کلو هغی ما هغسا یأفکون چه دو دزان جوړ کړیو فألقي السحرة ساجدين بس اغرزولی شو ساحران سجده کونکی قالوا دوئے آمنا برب العالمین ایمان راوڑے دے منگا پرب دا مخلوقات باندی رب موسیٰ و هارون چی رب دا موسیٰ علیہ السلام او دا هارون علیہ السلام دے قال فرعون اوے آمنتم له ایمان راوڑو تاسو پدا باندے قبل مخی ان آذن لکم دا دین چی اجازت کڑاوے ما تاسو تا انہو یقیناً دے لکبیرکم الذی خامخا مشرستاسو هاغ دے علمکم السحر چی خولی دے تاسو تسحر فلسوف تعلمون پس خامخا زرد چی تاسو بپوشی لأقطعن ایدیکم خامخا کٹ بکم لا سنستاسو وارجلکم او خبیستاسو من خلاف أدل بدل ولأصلبنكم أجمعين او خامخا پانسبا کم تاسو طول قالوا دوئے لا ضيرا حس پروانشتے إنا إلى ربنا منقلبون یقینا منگا رب زمونتا ورگرزیدون کیو إنا نطمع یقینا منگا تملرو ان یغفر لنا داچی بخنبوکی منتا ربنا رب زمونگا خطايانا لقناهن زمون أن كنا أول المؤمنين دا دي وجنة من أول مؤمنان